سلامونه جوړ تازه تکړه په خیر. نن په دې خبره کوو چې ستاسو په ذهنونو کې ډیر مسایل دي، غواړئ چې خپلو هدفو ته ورسیږئ او هره ورځ په یو نه یو ډول یو تفکر در سره راځي تر څو ستاسو د بریالیتوب تضمین سي. یا وکولی سئ چې یو نوی کاروبار پیل کړئ یا په اصطلاح په ژوند کې یو بدلون سره مخ سئ. مونږ معمولا ډیر تفکرات کوو چې د خپل ځان د بدلون لپاره یا کاروبارونه پیل کړو یا خپل اړیکې پراخې کړو یا نور ارمانونه او هیلې را سره دي، خو نسو ورته رسېدلی. یا په اصطلاح هره ورځ دا تفکر لا ډېرېږي، خو موږ یو قدم د خپل تفکراتو او د خپلو هیلو او د خپلو ارمانونو او حتی د خپلو موخو ته د رسېدو لپاره وانخیست. نن په همدې اړه خبره کوم چې راځئ نور دې ته نه ووایو. مونږ سره په ذهن کې ډیر مسایل دي، راځئ چې په یوه داسې مسله چې زما هدف دی، زما هیله ده او ستاسو هدف او هیلې هم دي، همدا اوس چې زما دا ویډیو ګورئ، کیدای سي تاسو سره په ذهن کې څو مسایل وي، خو زه تاسو ته وړاندیز کوم چې له دې څو مسایلو راووځئ، خپل تفکراتو کې په خپل فکر کې یوازې یوې مسلې ته ځای ورکړئ. څه غواړئ؟ په مشخصه توګه مثلا یو نوی کاروبار پیلوئ. ډیر وخت تاسو په همدې فکر تیر کړی چې دا کار کوم، دا کوم، دا کوم. په دې اړه مو حتما ډېرې ویډیوګانې هم کتلي، مختلف کاروبارونه مو هم کتلي، مختلف خلک چې په ستا په آیډیا باندې لګیا دي، بوخت دي، کار کوي، هغوی به مو هم کتلي وي، د هغوی پروفایل به مو چک کړی وي، هغوی سره به ناست یاست، د هغوی مشورې به مو اخیستې وي. زه درته وایم چې تاسو خپله لاره په دې ډول نه شئ پیدا کولی تر هغې چې ستا هدف مشخص نسي، تر هغه چې ستا تفکر را خاص نسي، را ځانګړی نسي او را ساده نسي. مثلا 10 موضوعات ستا په ذهن کې دي یا 15 موضوعات ستا په ذهن کې دي او دا داسې موضوعات دي چې له یو بل سره ډیره فاصله لري. له یو بل نه مثلا یو آنلاین کاروبار دی، یو بل یو هټۍ چیرته پرانیستل دي، یو بل چیرته برانډ جوړول دي، یا په اصطلاح یو چیرته د تعلیم برخه کې هم غواړي چې کار وکړي یا غواړي چې محتوا تولید کړي سوشل میډیا لپاره، نو مختلف اهداف کېدلی سي. زه تاسو ته وړاندیز کوم چې د خپل فکر د مختص کولو لپاره یوه لاره انتخاب کړه. څه غواړې؟ فقط په همدې باندې کښېنه، تفکر وکړه. زه غواړم آنلاین کاروبار پیل کړم، زه غواړم یوه هټۍ پرانیزم، زه غواړم یو برانډ جوړ کړم، زه غواړم چې یو خوړنځای جوړ کړم، زه غواړم چې ایکس وای نور کارونه وکړم، یا زه غواړم چې کانټنټ کریشن وکړم، لکه مثلا یوټیوب ته غواړې، انسټاګرام ته غواړې، ټیک ټاک ته غواړې، فیسبوک ته غواړې. څه غواړې؟ راځه له همدا نن شیبې د همدې ویډیو چې زما دا بحث اوري، دغه هدف دی، دا هیله دی، دا ارمان دی، دا یو کړه. کله چې ته ووایې زه آنلاین کاروبار کوم، ستا نورې هیلې له منځه یوسه. ته دې په خپل ژوند کې له خپلو تفکراتو نور بحثونه او فکرونه له منځه یوسه. هغه مطالعات چې فرضاً ته نورو برخو کې غواړې ځان پرې ورسوي، پوه کړې، ای آی نه استفاده کوي یا نور ایکس وای زاید طریقو نه استفاده کوي، هغو ته نه ووایه. هغه وخت چې ته غواړې په هغو مسایلو تیر کې، مطلقاً په خپل هدف او خپلې موخې په هغه یو کار باندې تیر کړه. مثلا مطالعه هم که کوې په خپل هدف کې وکړه، ای آی نه که استفاده کوي که همغه د خپل هدف لپاره یې وکړه، یا نور هر ډول مشورې له خلکو اخلي، ویډیوګانې ګوري. فقط او فقط یو کار چې هغه ستا هدف دی. مثلا د یو کس کنټنټ کریشن دی، د بل تجارت دی، د بل نور مختلف کارونه دي. که ستا هدف یو وي، ته کولی شې چې دغه هدف لپاره ورسېږي، ځکه ته به د دغه هدف ته د رسېدو لپاره مختلفې لارې وګوري، د خلکو مثبت پوینټونه، منفي نقاط، د خلکو د ګټې لارې، د بایللو لارې، د مارکیټینګ لارې، او دغه راز د برانډ کېدو لارې، او د ښه اغېزمن شخصیت د جوړولو په خپل کاروبار کې په دې اړه تاسې فکر وکړئ او ذهن مو په همغه څه باندې مختص کړئ. کله چې ته له دې آیډیاو او نظریاتو راووځې، نو ته کولی سې خپل ځان ته یوه لاره انتخاب کړې. ته بیا کولی سې چې خپله مثلا پانګه ورته را پیدا کړې، ملګرو سره مشورې مو وکړې، ځای هم ورته پیدا کړې، مطالعات هم پکې وکړې، د خلکو مشاهدات هم واخلې، تجربې هم را انتقال کړې، او دغه راز مرکې هم کولی سې ته په دې برخه کې له خلکو سره وکړې، تر څو خپل آیډیا او خپل نظر او خپل هدف ته په اسانۍ پرې ورسېږي. خو که غواړې کار وکړې او په همدغسې تفکراتو سره ژوند کوې، بېلابېل هره ورځ نوې آیډیاوې درته راځي، زه درته تضمین درکوم چې ته به هېڅکله نه پیل وکړې او نه به یو قدم واخلې، نه به په خپل شخصیت کې بدلون راولې او نه به د ښه کاروبار څښتن سې.
ځکه ته ناکامېږي، تا ته تشویش له همدې امله پیدا کېږي، خو بېخوبه کېږي، ډپریشن درته پیدا کېږي او په زرګونو نورو غضبونو هم ککړېږي. نو خلاصه دا چې که غواړې چې بدلون وکړې، که غواړې چې کاروبار پیل کړې، که غواړې چې په ژوند کې یو نوښت سره مخ شې، که غواړې چې په ژوند کې یو مهم ځای ته ورسېږي او په ټوله کې د ښه ژوند نه برخمن شې، نو لطفا خپل هدف دې یو وټاکه، خپل هدف دې مختص کړه، ساده یې کړه او د هغې لپاره، هغې ته د رسېدو لپاره خپل ټول توان وکاروه. مثلا ښه په مینه هیڅ تشویش ورته مه کوه، هیڅ ورته عجله مه کوه، هیڅ ورته ناسم فکرونه مه کوه. مثلا که ته چېرته یو هدف لرې، مشخص کړی دی، دا مطالعات دې کړي، تجربه دې ترلاسه کړې، فکرونه مختلف در سره راغلي دي په ذهن کې او پیسې نه لري، نو دې ته هم چورت مه خرابوه. ته د نور هم دا آیډیا، دا نظریه، دا د کاروبار فکر دا لا پوخ کا، که کولی شي په کمپیوټر کې ولیکه، تشریح کا، ټولو نقاطو ته تحلیلونه وکړه. مثلا مخکې له مخکې چې دا کاروبار پیلوي، دا یې مثبت نقاط دي، دا یې منفي دي، دغه ډول کارګر باید را سره وي، که دغه ډول مخته لاړ شم، سوشل میډیا باید له دې ډول ورته پروموټ کړم، خلکو سره باید په دې ډول مشورې وکړم. ته که په دغه مسایل ولیکې زما په نظر، نو ته به وکولی شې ډېرې ښې لارې برابرې کړي. بالاخره په دې نظریاتو، د ارقامو په راټولولو، د تحلیلونو په جوړولو، د خپل فکر د غنیتوب لپاره ته په دې برخه کې کله چې ته کار کوې، له هر چا سره کښېنې، خپل آیډیا شریکوې، له کاروباري سره، له تجار سره، له ملګرو سره، له دوستانو سره. په همدې کې ته د خپل هدف ته د رسېدو لپاره د زیار په تکل یې، په دې کې تا ته منابع هم راځي، دوستان هم راځي، ملګري هم درته راځي. یو درته وایي چې زما یو دوکان دی، راځه هلته په شریکه دا کار کوو. بل درته وایي پیسې زما کار ستا. بل درته نور قسمونه درته کوي. بل درته وایي زه سوشل میډیا کنټرولوم. نو یو ټیم جوړېږي، یو نیټورک جوړېږي او له دې اړخه ته کولی شې خپل هدف ته ورسېږي، خپلې هیلې او خپل خوبونه په رښتیاوو بدل کړې. نو وبه کولی شې چې په ژوند کې یو خپل هغه هدف ته چې تا ورته ډېر زیار ګاللی، بالاخره ورته وبه رسېږي. تر بیا ښه وخت.